تراشه زه به درکړمه ګلونه په تحفه کې تراشه زه به درکړمه ګلونه په تحفه کې مدام ورکو ښکلو ته موږ زړونه په تحفه کې او ته وایه دې وطن کې به نو څنګه امن راشي سهراب صاحب ته وایه دې وطن کې به نو څنګه امن راشي ورلیږو سره یو بل ته سرونه په تحفه کې او چې چا هم دغې خاورې ته په بد نظر کتلي چې چا هم دغې خاورې ته په بد نظر کتلي بیا موږ هم ورلېږلي تابوتونه په تحفه کې او د هغې بې وفا خو چې بیا نوم راته وانخلي د هغې بې وفا خو چې بیا نوم راته وانخلي راکړي دي ډېر ماله دردونه په تحفه کې او ښکارېږي چې هغه هم اوس د مینې په خوند پوه شوه ښکارېږي چې هغه هم اوس د مینې په خوند پوه شوه رالیږي ایوبي ته رومالونه په تحفه کې د ورک لالونو ادبي خپرونې ډېرو قدرمن لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ امید لرم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به هم پرتني قدرمن لیدونکو د شعر و ادب مینوالو د نن ورځې ادبي خپرونه کې راسره ډېر ګران او خوږ ژبی شاعر ښاغلی سهراب صاحب میلمه دی نو له سهراب صاحب څخه به خواږه خواږه شعرونه او ژوند به یې پوښتو کوشش کوو چې د شعر په اړه مې یو څه پوښتنې ترې وکړو نو سهراب صاحب د ورک لالونو په ادبي خپرونه کې درته په پښتنه مینه ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړي نه شئ مننه کوم ایوبي صاحب تاسو ته د ورک لالونو لیدونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله مې ده چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست قربان مو شم ډېره زیاته مننه سهراب صاحب دا چې ستاسو له نوم او له چهرې سره بلا مینه وال اشنا دي خو که زموږ د ادبي خپرونې لیدونکو ته لنډ تعارف وکړي ډېر ښه به شي زه سهراب یم د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم فی الحال په کابل کې اوسېږم ډېره زیاته مننه سهراب صاحب ستاسو لیدونکي به په تمه نو غزل درنه اورو زه به یو غزل در سره شریک کړم ایوبي صاحب ویل قهر خدای کوي د قهر طریقه هم د انسان نظر کې ګرځي بیا غصه هم قهر خدای کوي د قهر طریقه هم د انسان نظر کې ګرځي بیا غصه هم دا به لوی فضل رحمت وي که یې راکړې ستا چې بیل شمه د ژوند به کړم ګیله هم څومره ښایسته مننه ستا بلها بلها یادونه را سره دي ستا بلها بلها یادونه را سره دي ستا بلها بلها یادونه را سره دي څنګه چېرته که به کړي زما اندېښته هم بس تمثیل د نور ودرېږي نه لالیه هی بس تمثیل د نور ودرېږي نه لالیه بس تمثیل د نور ودرېږي نه لالیه که مې ونه لیدې شم به زړنده هم اخی ډېره مننه قبله ای خوا ده ای خوا ته زما خوا ته ودرېږي قبله ای خوا ده زما خوا ته ودرېږي بس توبه وکړه اوس کړې راته سجده هم واه څومره علي بیا درنه مننه ایوبي صاحب قبله ای خوا ده ای خوا ته ده نو زما خوا ته ودرېږي بس توبه وکړه اوس کړې راته سجده هم ډېر علي او سهراب ستا له یاده اوس یې زیره شي سهراب ستا له یاده وسوځي ایره شي سهراب ستا له یاده وسوځي ایره شي بس تېرېږي ستا د یاد سره دا شپه هم ډېر علي ډېر زبردست امید لرمه چې د مینوالو به هم د خوښې وړ وګرځي سهراب صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې څومره وخت کېږي شاعري کوئ نو ایوبي صاحب شاعري خو زه تقریبا 8 کلان وم چې ما شاعري کوله نو د مکتب په مشاعرو کې به هم کله کله ما ګډون کولو نو د استادانو لخوا به تشویق کېدم نو 8 کاله کېږي چې زه شاعري کوم ډېره ښه ده نو څومره شعرونه به م لیکلي تر اوسه پورې تقریبا تر اوسه پورې ایوبي صاحب 1.5 سل غزلې پوره لرم ډېر نو سهراب صاحب پوښتنې به هم کوو او غزلې به هم اورو نو بیا هم درنه غزل اورو ایوبي صاحب زه به یو غزل ووایم ارشاد هر څوک مې په نیت ډېر ښه تللي دي هر چا تر خپل وسه سزا راکړله ډېر علي هر څوک مې په نیت ډېر ښه تللي دي هر چا تر خپل وسه سزا راکړله او خورم خو قسمونه د دې وجې نه خورم خو قسمونه د دې وجې نه هر چا مې په ژوند ګوتې وهلي دي دا باید بیا اورو مننه ایوبي صاحب خورم خو قسمونه د دې وجې نه هر چا مې په ژوند ګوتې وهلي دي
مننه کوم ایوبي صاحب او داسې په ژوند خپل پښیمان کړم اها. زه غریب یې داسې خوار و زار کړم هر چا مې له خپلې مجبورۍ نه پیدا واخیسته هی هی ډېر مې په دا سترګو سره لیدلي دي څومره عالي مننه زبردست. ایوبي صاحب دا غزل ونه نو ډېره زیاته مننه سهراب صاحب. کوم چاپي اثر لرئ او که نه؟ والله تر اوسه خو نشته ایوبي صاحب په آینده کې مو څنګه نیت ده؟ آینده کتاب مو کې چاپېږي که نه؟ والله لا نه یم ورته چمتو اها. ډېره زیاته مننه سهراب صاحب. بیا هم غزل اورځو. غزل دی چې ارشاد. ختم دې زما ټول ارمانونه کړل لالیه ډک دې له غمونو ماښامونه کړل لالیه واه څومره عالي. مننه ایوبي صاحب ختم دې زما ټول ارمانونه کړل لالیه ډک دې له غمونو ماښامونه کړل لالیه او مزه مزه ما ویل او تا ویل چې ځمه هی هی مزه مزه ما ویل او تا ویل چې ځمه. مزه مزه ما ویل او تا ویل چې ځمه بیا دې راته زه راته یادونه کړل لالیه. واه واه دا باید بیا اورو. مننه کوم ایوبي صاحب مزه مزه ما ویل او تا ویل چې ځمه هی هی بیا دې راته زه راته یادونه کړل لالیه او څومره عالي. بیل شومه په څه رنګ کړاوو کې اها. بیل شومه په څه رنګ کړاوو کې یاد به مې وي تا چې پر یادونه کړل لالیه. وخت یې ډېر عالي. مننه ایوبي صاحب او داسې دې له خپلو خپو ګزار کړم بې قرار یم هی هی داسې دې له خپلو خپو ګزار کړم بې قرار یم بند دې پر ما ښکلي دیدنونه کړل لالیه. وخت یې ډېر عالي.